د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د دیوګل غرنۍ درې اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره یې سیمه له ښه امنیت برخمنه ده او د ناامنیو ټغر پکې ورټول شوی. دوی وایي پرله پسې وچکالۍ د څښلو اوبو له مشکلاتو سره مخ کړي. په اسلامي امارت او مرسته کوونکو ادارو غږ کوي چې د څښاک اوبو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. مشکلات زموږ د اوبو دی. دلته خو مخکې هغه جمهوریت د اوبو هېڅ دغه نه ده چې نه چېرته ټانکۍ جوړه شوې ده، نه داسې سکیم دی د اوبو چې یو ځای نه بل ځای ته استفاده وشي. نو دا داسې چې د لرې اندازې هغه هلته چینۍ په دې خوړ په غاړه دغه ځای نه ماشومان یې ځي او په دې شکو یا یې ټاپکو کې راوړو، نو چې لاړ شي یوه نیمه ګنټه مزل کوي او خواران یې چې دی چې داسې ټوک ټوکي. نو د اوبو د ستونزو سره خلک داسې مخامخ دي چې کمې چینې وي چې کلو ته نږدې وي، کورونو ته نږدې وي، هغه د وچکالۍ سره وچې شوي دي. تقریبا د ولس رسیدګي ډېره ګرانه ده د چینو ته، ټاپکو باندې یا ماشومان یو څوک په سر باندې د اوبه چې راوړي د لرې ساحون یې راوړي، اول ته خپل کورونو دغه ضرورت پرې راپکوي. د ټولو مشرانو په دغه برخه کې وتوجه زموږ درې ته منطقې ته راواړئ. د څوکۍ ولسوال وایي په دغه دره کې د بیارغونې پروژو تطبیق ته لاره هواره ده او د اوبو په برخه کې د درې د خلکو ستونزې تاییدوي. نو اوس ډېر لږ ځایونه که تاسو ووینئ ستاسو په زړه درد وکړي، ماشومان دي، زنانه دي، په سرونو باندې منګي په سر کړي وي او هغه ډېر لږ ځایونو ته وړي. دغه ځایونه چې دي تاسو وینئ ډېر د خشکېوالي دي، نو د اوبو ډېر غټ مشکل لري. نو زموږ د خپل د امارت اسلامي خوږو مشرانو هم دا خواست دی چې راشي او د دې ولس دغه مشکل د نږدې نه وویني او د دې دغه مشکل د اوبو ته رسیدګي وکړي، سکیمونه وکړي. کونړ کې د کلو بیارغونې او پراختیا مسؤلین وایي په تیر کال کې د کونړ په اړوند د بېلابېلو سیمو کې د پاکو اوبو لسګونه شبکې جوړې کړي او دا مهال هم په ګڼو پروژو کار روان دی. د کلو بیارغونې او پراختیا رئیس شمس الرحمن سیلاب ډاډ ورکوي چې په دیوګل دره کې به د پاکو اوبو د شبکې په رغونه ژر اقدام وکړي. او د اوبو هم د اطمینان درکو چې اوبو زموږ څومره په وس او توان کې وه دا به کوو. بیا دیوګل یو لویه دره ده، د څوکۍ حصه ده، مکمله لویه حصه ده. موږ پکې اوس هم ډېرې پروژې کړي خو په هغه بسنه نه ده شوې. هغه لویه له اخرې درې دي وروره چې ورشي هغه درو ته یوه پروژه او دوه پروژې یا درې پروژې دغه کار ګڼه. موږ په دې لاندې څوکۍ کې بس دغه پوس سیرۍ دغه علاقه کې موږ ډېرې پیپ سکیمونه او پروژې کړي. د یادولو وړ ده د کونړ ولایت ډیری نفوس په غرنیو درو کې استوګنه لري. په دغه درو کې اوسیدونکي بیا هیله مند دي چې حکومت ورته د پاکو اوبو اسانتیاوې رامنځته کړي.